دلته به یوه بله نقطې ته اشاره کوم د سفیانینو تر مابین کې فرق څنګه سفیان خو څو سفیان یو کم سفیان بل کم سفیان ثوري د سفیانینو تر مابین فرق د کتابونه د زموږ اوس خلک کې وایي ډېر ګران دی خو انتهایي اسانه خو هغه وخت اسان دی چې سړی د دې 5 سړی بیا اسانه دی نه دی اسانه دی نو څه پوهېږي سړی هر یو چې سفیان ولیکي په سند کې کښې معلومېږي کنې د دې په ډېر ځای کې شاګردانو استادانو زمانه سړی وه خو سفیان ثوري دا مشر سړی دی او سفیان بن عیینه دا کشر تی به څنګه معلومېږي پر شاګردانو معلومېږي پر استادانو معلومېږي پر سند معلومېږي پر تعداد د هغه رواتو معلومېږي چې د دې څه کوي صحیح په کتبو ستو کې که په دوو واسطو ذکر دا سفیان ثوري دی که په یوه واسطه ذکر دا کوم سفیان الا په ابو داود او په بخاري کې دا د سفیان ثوري نه هم په یوه واسطه او هغه واسطه اکثر بیشتر هغه محمد بن کثیر هغه واسطه چې د سفیان ثوري نه په یوه واسطه باندې بلکې هغه اکثر بیشتر څوک محمد بن کثیر دغه د دې نو که دوې واسطې وې څوک سفیان ثوري او که یوه واسطه وه څوک الا په بخاري او په ابو داود په یوه واسطه باندې سفیان ثوري هم کله کله ذکر کېږي په هغه واسطه اکثر بیشتر څوک وي دا یو دویم که زهري استاد نو سفیان کم سفیان ابن عيينة خو که اعمش استاد سفیان کم سفیان او بل که حميدي مسدد بن مسرهد او علي بن المديني او دار كم احمد دغه شاگردان ول نو استاد سفيان بن عيينة كوكيع محمد بن كثير دار كم خلق شاگردان ول نو سفيان الثوري او بل كوفي سندو سفيان الثوري كمدني ومكي سندو سفيان كم سفيان بس انا ما وخير دي دا شاید درک نسی څنګه پاسه دا